السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، محترم مسلمانانو، په مصر کې، په سعودي عربستان کې، په کویت کې، شاید په نورو عربي ملکونو کې هم د مسجدونو دروازې وتړل شولې. یوازې اذان کیږي، نه د جماعت لمونځ ته، نه د جمعې لمونځ ته. په مکه مکرمه کې راتلونکې هفته د جمعې لمونځ نشته. په مدینه منوره کې په راتلونکې هفته کې د جمعې لمونځ نشته. په بیت المقدس کې په راتلونکې هفته کې د جمعې لمونځ نشته. نور مسجدونه ټوله تړل شوي دي. نه د جماعت لمونځ شته، نه د جمعې لمونځ شته. دا ولې؟ د دغه سبب درته معلومیږي چې دا ولې. موږ خو نو په خوله وایو چې کرونا میکروب دی. کرونا میکروب چا پیدا کړی دی؟ الله جل جلاله. خپل مسلمان بندگان د خپل کور څخه منع کړل. وای مه راځئ، ستاسې عمل د دغه وړ نه دی چې تاسې راسئ. هر مسجد د الله جل جلاله کور دی. د هر مسجد څخه چې خلک منع سي، هغه د الله جل جلاله د کور څخه منع سوه. الله جل جلاله د خپلو کورونو څخه وشړل. ولې وشړل؟ عملونه یې د دغه نه دي چې دغه کور ته ورسي. سبحان الله. آیا موږ دغه ته متوجه یو؟ دغه ته خو متوجه یو چې میکروب راغی. ماسک رانیسه چې پر پزه یې وتړم، خواړه رانیسه چې په کور کې یې کښېږدم، ډیټولو پلانکۍ و صابون و هغه رانیسه چې دا زه راته کښېږدم. دا خو د بندګانو خبرې دي. دا خو د امریکا و د فرانسې و د لندن و د دو خلکو خبرې دي. موږ مسلمانان و واقعیت ته د دغه ناجوړۍ متوجه یو. الله جل جلاله موږ سره لرې کړلو. په مسجد کې یې نه یو خوښ، د خپله کوره څخه یې منع کړلو. د کعبې شریفې د عمرې څخه یې منع کړلو. که دغه حالت وي، په روژه کې به تراویح نه وي. که دغه حالت وي، په روژه کې به روژه ماتونه نه وي. الله دې را باندې ورحمېږي. و دغه لوی حقیقت ته متوجه سئ. مسلمانانو، زموږ عملونه د اسلام څخه ډېر مخالف دي. دا د الله جل جلاله قهر دی. مګر تنبیه د قهر څخه مو دې الله وساتي. دا یو تنبیه ده چې ای خلکو، ای زما بندګانو، تاسې پر بله روان یاست. تاسې اوس د دغه وړ نه یاست چې زما کورو ته راسئ. موږ باید الله ته توبه وکړو، رجوع ورته وکړو، و سمې لارې ته راواوړو. پیسې مو حرامې دي، ژوند مو حرام دی، خواړه مو حرام دي، کالي مو حرام دي، ظلمونه په اخره درجه کې دي، فحشا په اخره درجه کې ده. یوه خوا مو نه ده پرېښې. دا چې وایي د کورو مه راوځئ، بس نو ته په کور کې کښېنستلې، د تلویزیون ریموټ دې په لاس کې ونیوئ، د یوه چینل څه بل چینل ته، د بل چینل څه بل چینل ته، چې په کم چینل کې به ستا د ساتیري شی وي، او خپل عمل ته نه متوجه چې الله جل جلاله د خپله کوره څخه وشړلې. خوا مه بدوئ ورونو. دا یو تریخ حقیقت دی چې زه وایم. په ډېرو عربي ملکو کې ټوله خلک د مسجدو څخه بند دي. مسجدونه دروازې وتړل شولې. الله دې ورحمېږي. موږ باید متوجه سو.
موږ باید خپلو کړو وړو ته تغییر ورکړو. دا چې جنګونه را باندې وه، دا چې کښتۍ را باندې وې، دا چې بارانونه نه وه، دا چې نورې ناجوړۍ را پکښې کې موجودې وې، په هغو مو عبرت نه اخیستی. اوس یې داسې یو شی راته راوستی چې موږ یې د خپله کوره څخه منع کړلو. مه راځئ، تاسې مې نه یاست په کار. دا حدیث شریف دی، وایي که تاسې ولارې ته را نسئ، الله جل جلاله به بل قوم پیدا کړي چې هغه پر دغه لار باندې د اسلام روان وي. په ډېر بد حالت کې یو. خپلو عملو ته باید متوجه سو. وخت د توبې دی، وخت د ژړا دی. اول ځان ته وایم، بیا تاسو ته وایم. موږ باید د دغه څخه عبرت واخلو. پر هغه لار باندې رئیسو چې د هغې لارې دپاره موږ الله جل جلاله پیدا کړي یو، نه د پیسو د ټولولو دپاره، نه د پیسو د ډېرېدلو دپاره. پر دوکانو چور دی چې خواړه راوړم کور یې کښېږدم، بیا به سبا نه پیدا کېږي. خو دغه ته نه متوجه چې الله شړلی، الله دې را باندې ورحمېږي. الله دې ټول ته هدایت وکړي. اول ماته ټوله پر یوه لار روان یو چې هغه غلطه لار ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.